سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول ښه صحت ولرئ. زه فیض الله یم. الحمدلله موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته یو ښه پرمختللی او ډیرک سیستم جوړ کړو. دا سیستم چې اوس فعلا موږ نوم ورکړی ده د اداري مالي او تدارکاتی چارو سیسټم. په دې سیستم کې زیات بخشونه موږ لرو چې زه به تاسو ته دا ټول په ډیټیل سره ووایم. ټول هر بخش په ځانګړی تاسو ته معرفي کوم چې سیستم څنګه کار کوي، په کومو ټکنالوژیانو کې کار کړی ده جوړ کړی یم ده او نورې ځانګړتیاوې به تاسو ته وښیم. نو دغه سیستم چې موږ جوړ کړی ده دا په ډېره لوړه ټکنالوژۍ کې جوړ کړی ده چې په ډېر کم انټرنیټ سره په ولایاتو کې او په داخل د وزارت کې او په میدان هوایګانو کې په دې ټولو ځایو کې به انشاءالله ښه صحیح کار کوي. نو راځو دغه سیستم ته اول زه دغه سیستم ته لاګین کیږم. کله چې تاسو دغه سیستم ته راځئ نو تاسو په خپل براوزر را اوپن کړئ. هغه براوزر که د کروم براوزر وي که د فایرفاکس وي یا کوم بل براوزر تاسو ولرئ. نو موږ تاسو ته د دغه سیستم لینک درکوو، لینک درته لیږو. هغه لینک به تاسو په یو آر ایل کې ولیکئ او فعلا زه دغه لینک دلته لیکم پکې. دغه لینک چې دا اوس دا موږ آی پی ادرس ده په ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله دا موږ ډومین چې دلته به تاسو ته ډومین ښکارېږي لکه د ترانسپورت وزارت او داسې یو نوم به ولري. نو دلته هم چې کله دغه لینک ورکړلو فعلا 102.14.14.253 ده، خو د دې نه یو بل لینک موږ هم لرو. هغه لینک به زه تاسو ته وښیم. هغه په اصل کې دغه یو لینک ده. په دې دواړو لینکو باندې سیستم کار کوي. نو کله چې تاسو دلته لاړئ دلته موږ دوه سیکشنه لرو یا دوې برخې لرو. فعلا تاسو یوزر نیم چې موږ تاسو ته درکوو یوزر نیم به ولیکئ او همچنان پاسورډ به ولیکئ. موږ دلته لیکو که چېرته د تاسو یوزر نیم یا پاسورډ غلط وي نو تاسو ته به اوس زه یوزر نیم یا پاسورډ غلط ورکوم. که چېرته هیڅ نه وي نو دلته به تاسو نه ایرر غواړي، درته وایي به چې دا ضروري ده چې تاسو د پاسورډ بخش هم ډک کړئ. اوس فعلا ما یو غلط پاسورډ ورکړئ نو دلته به تاسو ته ووایي چې ستاسو ایمیل یا پاسورډ هم غلط دی، تاسو به دا صحیح ورکړئ. زه اوس راځم په همدې سیکشن کې تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې د ما پاسورډ غلط ده یا مې کیبورډ تغیر شوی ده یا څه علت. نو د دې نه وروسته به تاسو دلته راشئ خپل دقیق پاسورډ به ولیکئ. زه دقیق پاسورډ لیکم. د دې نه وروسته زه سیستم ته لاګین کیږم. سیستم ته دغه سیستم موږ په داسې یو شکل باندې جوړ کړی ده، عیار کړی یم ده چې کله تاسو دغه سیستم ته لاګین کیږئ د تاسو مکمل معلومات به دا سیستم اخلي. اوس دا معلومیږي چې تاسو دغه سیستم ته کله لاګین شوئ په دې کې ښکارېږي چې په دې سیستم کې تاسو کوم کار وکړو. زه دلته اوس راغلم د ما نه وروسته دغه بل نفر کار کړی ده. زه د سیستم ته لاګین شوی یم. په کوم تاریخ باندې لاګین شوی یم، کوم تغیرات راغلي د ما د دغه دقیق معلومات چې زه لاګین شوی یم دا یې مکمل ماته ولیکل، ثانیې دقیقې حتی ټول مکمل معلومات ماته ولیکل. د هغې نه وروسته د ما د کمپیوټر آی پی ادرس یې هم واخیستی چې د کوم کمپیوټر نه یا کوم ډیوایس نه یا کوم تلیفون نه زه د سیستم ته لاګین شوی یم. دا سیستم دا ځانګړتیا لري په دې کې چې یوه ذره تغیرات تاسو راولئ یا مثلا خپله معلومات پکې تغیر کړئ یا څه پکې اضافه کړئ دا تاسو ته دقیق دلته ښکاره کیږي. نو دا برخه چې دا د تفتیش یا د څېړنې برخه ده چې په سیستم کې هر کوم مشکل راشي موږ کولی شو د دې طریقه موږ هغه پیدا کړو. نو اوس راځو په دغه عمومي برخو باندې زه دلته خبرې درته کوم. دغه چې دا د موږ د سیستم مکمله ډاشبورډ ده په دو کې عمومي شان موږ ته ښکارېږي. که چېرته دلته تاسو راشئ دلته لیکلي د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت. د دې نه وروسته د موږ عکس راځي او د عکس نه وروسته موږ دلته څه لرو، د عکس نه وروسته دلته موږ لرو خپل نوم. په دې نوم باندې که چېرته تاسو کلیک وکوئ تاسو کولی شئ دلته نوم تغیر کړئ. زه دلته فیض الله متقي مو ورکړې ده. زه د دې نه وروسته هېڅ تخلص نه ورکوم یا مثلا ورته لیکم افغان. دا زه دلته اتومات تغیر راغلو زه دا سیف کوم. کله چې سیف شو دا مکمل تغیر شو او عکس د ما دلته ده. په دې عکس باندې چې تاسو کلیک وکوئ کولی شئ تاسو عکس تغیر کړئ. زه فعلا یو بل عکس ورکوم.
دا عکس زه چینجوم په دغه عکس باندې. دا عکس زه ورکوم. دا عکس موږ ته چینج شو. په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل عکس تغیر کړئ، خپل نوم او تخلص تغیر کړئ. د دې نه دویم سیکشن چې مونږ لرو دې ته پاسورډ وایي. تاسو کولی شئ چې مونږ تاسو ته پاسورډ کله درکوو، تاسو کولی شئ دلته خپل پاسورډ تغیر کړئ. زه پخوانی پاسورډ ورکوم. اول به تاسو هغه پاسورډ ورکوئ چې مونږ تاسو ته درکړی ده. زه دلته هغه پخوانی پاسورډ ورکوم. که دا چېرته غلط وي بیا درته وایي چې پخوانی پاسورډ مو غلط ده. اوس دلته که نوی پاسورډ یو شی ورکړم، دا سیف کړم، خو دا خو دقیقا چې غلط ده. موږ ته وایي چې تاسو پاسورډ پخوانی هم غلطه ده، نور هم غلط دي. زه راځم اوس یو صحیح پاسورډ ورکوم او پاسورډ مو همچنان باید 8 کرکټره وي یا 8 حروفه وي. اوس زموږ پاسورډ باید تغیر شوی وای ځکه دلته پخوانی پاسورډ مو غلط ده. زما ژبه دلته په انګلیسي باندې نه ده، په پښتو باندې زه د انګلیش ته اړوم. زه د پخوانی پاسورډ ورکوم، د دې نه وروسته دا ماته چینج کېږي. زما پاسورډ تغیر شو. اوس وروسته له دې نه چې زه سیسټم ته لوګین کېږم، په دې پاسورډ به زه ورته لوګین کېدلی شم. دغه سیکشن چې ده دا په دې کې موږ نور تغیرات هم راوستلي. لاګین په دې باندې تاسو کولی شئ چې لاګ اوټ شئ. نو اوس راځو که چېرته تاسو په دې سیکشن کې په دې کلیک وکړو، اتومات به تاسو پروفایل ته راځئ. او کوم چېرته په ترانسپورټ او هوایي چلند کلیک وکړو، یا په اصلي پاڼه کلیک وکړو، یا په دې کورپاڼه کلیک وکړو، تاسو به بیایي چېرته هغه اصلي مین صفحې ته. او بل سیکشن یې مونږ دغه لرو. دا چې دا که چېرته تاسو غواړئ چې دا سیکشن تاسو ته بند شي سایډ بار، نو دا تاسو ته د دې طریقه بندېږي او په دې توکمه چې کله کلیک وکوئ دا تاسو ته اوپن کېږي. دا تاسو د کار په خاطر باندې ده. او بل دا سیکشن لرو، دا موږ ته ډارک موډ او ډیم موډ ښیي. کله چې په دې کلیک وکړو موږ سیسټم به ټول په توره صفحه باندې واوړي چې تاسو کله مثلا تیاره وي نو تاسو ته به دا سیسټم ښه ښکارېږي. موږ یې بېرته راځو په دې شکل باندې ګورو. او زه دلته اوس راځم دا سیکشن دې ته راولم. په دې کې موږ کولی شو دلته دا بخش وکېږو چې صفحه تاسو ته مکمله ښکاره شي. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ دلته موږ فعلا د سیسټم کې 3 ژبې ورکړي دي. که چېرته موږ پښتو انتخاب کړو دا به ټول په پښتو باندې وي فعلا، او کوم چېرته په دري باندې انتخاب کړه دا به ټول موږ ته دري ته وړي دا سیکشنونه یا برخې. د دې نه وروسته موږ انګلیش هم لرو چې په دې کې موږ نور تغیرات هم راولو، د ژبو ته نور پراختیا هم ورکړو. نور راځو په دغه سیسټم کې زه تاسو ته ښیم چې په سیسټم کې موږ کومې برخې لرو. دلته عموما په ډاشبورډ کې ورکړې ده نن ورځ مالي او حسابي ورځنی تحلیل چې موږ کړی ده دا بخشونه لرو، لکه میم 2 لري، میم 3 لري، میم 10 لري، 11 14 16 22 شل شپږ دېرش، همدغسې تر 4 نوي پورې میمونه لري چې د هر میم بیا مربوط د مالي او حسابي ریاست کېږي چې هغه خپل کارونه پکې کوي او ډیټا پکې ثبت کوي. نو د دې نه وروسته موږ د تدارکاتو سیکشن لرو. په تدارکاتو کې مثلا موږ پروژې لرو، مراسلات لرو او نورې برخې لرو چې مراسلات عموما د ټولو برخو راځي. د ډیپو سیستم لرو. په ډیپو کې موږ ډېر بخشونه لرو لکه میم اف لرو او داسې نور بخشونه لرو. نور موږ د داخلي تفتیش برخه لرو. او دغه لاندې سیکشن چې موږ ورکړی ده دا هم د دې په خاطر باندې ورکړی ده چې دلته رینکینګ ده. هر څوک چې په دې سیسټم کې زیات کار کوي دلته معلومیږي چې اول څوک ده، دویم څوک ده، د کوم ریاست څخه ده. دا هر ورځ کې تغیرات خوري او دغه هغه څوک ده چې اجرات یې ډېر کړي وي یا یې تغیرات په سیسټم کې راوستلي دي. اوس فعلا اول چې ده محمد خالد ولیزاده ده، تفتیش ریاست څخه، د ترنکوټ میدان هوایي څخه چې کومه یو ده قاري شاه ولي صاحب ده. دا بخشونه دي په دې باندې تاسو کولی شئ کلیک وکوئ. دلته تاسو ته د دې ټول معلومات ښیي. نن تاسو ته آنلاین کارکوونکي ښیي چې 28 نفره دي او د خپل ریاست کارمندان هم تاسو کولی شئ چې هلته یې وګورئ. د دې نه وروسته دغه سیکشنونه چې زه تاسو ته وښیم هر یو د خپل مطابق هغه لري، صلاحیت لري. که چېرته مقام ته راشو دا بخشونه چې دي مقام کې اداري مراسلات په دې ورځ کې څومره ثبت شوي دي، په کال کې څومره ثبت شوي دي، پروژې څومره ثبت شوي دي. نو اداري مراسلات ته راځو. اداري مراسلات چې کوم ثبت شوي دي، پرچون خریدارۍ چې کومې ثبت شوي دي هغه دلته موږ ته ښکاره کوي، پروژې ښکاره کوي، امریت هم همدغه بخشونه لري. په عموم کې اوس که چېرته تاسو ته راشو دغه بخشونه تاسو ته زه معرفي کوم، ته ډېره بیخي زیات دي. دا به زه په بله ویډیو کې تاسو ته وښیم چې دغه ویډیو سایز هم ډېر نه شي. نو هره مشکل پیشنهاد او وړاندیز که تاسو لرئ د موږ سره شریک کړئ، انشاءالله موږ هم په خدمت کې یو. السلام علیکم.